ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مصطفی حقمل یو ځل بیا ستاسو سره دی. په دې هیله چې خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او هر څه چې د درس لپاره ضرور دي له ځان سره ولرئ او دې ته چمتو او دې ته تیار اوسیږئ چې فقط درس شروع کړو. صحیح ده؟ آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې لاړ شم نوی درس زموږ تاسو 18 او 18 مخ عنوان چې دی رشاد درس ووایو. لومړی باید د دې درس لاندې پوښتنې وکړم، لنډه رڼا په واچم، یوه اړیکه د دې درس د هغې تر منځ ورکړو چې هغه درس له دې درس سره کومه اړیکه لري یا دا درس په هغې پورې کوم مربوط دی یا نه دی. په دې باید خبرې وکړو. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه، تاسو راته ووایئ تېر درس زموږ چې و؟ آفرین، چې و؟ زه ګورئ ښه حروف لیکم، تاسو د هغو نه کلمه جوړه کړئ، هماغه به درس وي. ګورئ آفرین راته ووایئ. ډېر ښه. شی دی؟ آفرین، کتاب. زه به درته ولیکم شی دی؟ کتاب دی. ګورئ کتاب. زموږ تاسو درس کتاب. موږ ویلي وو چې موږ ژبه ګوره په تېرو درسو کې ویلي وو ژبه په خپل کور کې له مور پلار د کورنۍ د غړو له ټولنې زده کوو او د یوه ماشوم لپاره تر ټولو لومړنۍ او ارزښتمنه مدرسه او ښوونځی د خپلې مور غېږ ده. خبرې مو زده کړې، ګړنۍ ژبه مو زده کړې چې خبرې کوو، خبرې مو په ټولنه، کلي، کور او په خپل سیمه کې زده کړې. خو مګم لیکنۍ ژبه چې ډېره ارزښتناکه هم ده هغه چیرې زده کوو؟ هغه په جومات کې، په ښوونځي کې، پوهنتون کې او داسې نورو ځایو کې زده کوو. ښه، دا ژبه چې موږ زده کوو له چه څه به زده کوو؟ څه دی چې زده کوو یې ترې؟ راته ووایئ. ډېر ښه، کتاب دی، کاغذ دی، قلم دی چې موږ تاسو له هغې څخه لیکنۍ ژبه زده کوو چې هم دلته مشته دی ښوونکي په ټولګي کې د رشاد ډېره ستاینه وکړه. زده مو شو؟ ولې؟ ما لوستی دی، ډېر مې درسونه ویلي دي، زده کړی مې دی. تاسو به ډېر وایئ زده کړی مو دی، خو که چیرې دا کاغذ نه وای، لیکل نه وای، دغه الف و ب ت س جیم نه وای، نو موږ به چیرې زده کول؟ له چی به مو زده کول؟ آفرین، خو نه شوی مو زده کولی که نه؟ نو همدغه شیان وو او د همدغو شیانو برکت و چې موږ تاسو په دې شیانو باندې پوه شوو، زده مو کړل، ډېر شیان مو نور زده کړل. صحیح ده؟ آفرین. زموږ تاسو درس وو کتاب. د کتاب په اړه باندې مو خبرې وکړې، د کتاب په ارزښت مو خبرې وکړې، د کتاب راغلی درس شعر چې و ټول مو ولوستلو، پوه شو چې کتاب څومره ارزښت لري، څه ډول کلمې دي، یعنې کوم ډول کلمې پکې راغلې وي، هغه نوې کلمې چې موږ تاسو مخکې نه وې زده کړې ټول مو زده کړې. کتاب د خپل ځان په اړه چې څه ویل هغه مو زده کړل. صحیح ده؟ آفرین. وروسته له حروفو نه موږ ووایو چې له حروفو کلمې له کلمو جملې جوړېږي. له حروفو مو کلمې جوړې کړې، له کلمو ته مو جملې جوړې کړې. خلاص شول. نن موږ تاسو درس دی رشاد. ښه، که چیرې موږ تاسو کتاب زده نه کړو، قلم ونه لرو، کتابچه ونه لرو، خط ونه لیکو، درس ونه وایو، نو دغه د رشاد لوست چې ډېر د همدغو شیانو مربوط کېږي، اړوند دی، نو دا به چیرې زده کېږي؟ د رشاد استاد ولې دلته وایي چې د رشاد ښوونکي په ټولګي کې د رشاد ډېره ستاینه وکړه؟ ولې وکړه؟ ځکه چې رشاد درس وایي، درس په کتابو کې دی. صحیح ده؟ ښه، ګورئ دلته ما ځینې عکسونه تاسو ته راوړي دي. دلته د یوه ښوونځي زده کوونکي دي، ګوره ټولو خپل یونیفورم د مکتب کالي اغوستي دي، هغه دوی شاته دوی ښوونکي ولاړ دي
که نه دوی په خپل وخت خپلو درسونو ته راغلي دي په خپل وخت باندې چې ښوونکي څه ورته ویلي بس راغلي دي ورته صحیح ده. ګورئ یعنې دغه یو نظم دی. دوی چې کله په خپل وخت راشي ټولګي ته منظم راشي نو دوی به حتما یو شی زده کوي. ګورئ دلته یو بل عکس ما تاسو ته راوړی دی. زده کوونکي د ټول په لیکلو بوخت دي، په لیکلو مصروف دي. استاد هم ورته ولاړ دی، استاد راهنمایي ورته کوي، دوی لیکلي دي او لیکل کوي. ورته ګورئ نو ښه چې دومره لیکل دوی وکړي نو دوی به هرومرو کامیاب او بریالي وي. ځکه چې یو څوک باید همیشه په څه کې وي؟ هڅه او تلاش کې وي. صحیح ده. څوک چې په هڅه او تلاش کې وي نو هغه به هرومرو ډېر شیان زده کوي. صحیح ده. بل عکس مې راوړی. ګورئ زده کوونکي دي په خپلو میزو باندې منظم ناست دي. ښوونکي پوښتنه کړې چې څوک یې وایي؟ زده کوونکو ورته پورته کړی چې زه یې وایم، زه یې وایم. زه پوښتنه کوم چې څوک یې وایي؟ زموږ تاسو درس څه شي دی؟ تاسو راته وایئ چې زه وایم، او وایي زه وایم، دا وایي زه وایم. رشاد دی زموږ داس درس. یعنې تکړه زده کوونکي دغه عادتونه لري چې خپل درسونه همیشه تعقیب کړي او ویې وایي. دا هم دلته تاسو ته شریکوم. صحیح ده. آفرین زده کوونکو. ښه له هغې نه وروسته یو دوه عکسونه مې نور هم درته راوړي دي. ګورئ زده کوونکي دي خپل کتابونه وایي، مطالعه کوي، درسونه وایي. ښه زده کوونکي دي هغه زده کوونکي چې همیشه د ښوونکي لخوا ورسپارل شوی کورنۍ دنده په خپل وخت ترسره کوي، غیر حاضري نه کوي. ښوونکی څه ورته وایي خبرې مني، او هغه څه چې د دوی دپاره د دوی د درسونو دپاره ضرور دي هغه یې ټولې منلي دي. صحیح ده. او عملي کړي دي. یو بل عکس هم دی. ډېر واړه واړه ماشومان، ډېر ښایسته ښایسته ماشومان او په ډېر ښه ځای کې ناست. ګورئ تاسو ګورئ لکه دوی د ناست ځای هم د پنسل په شکل دی، ځکه دوی له دې وخت نه له خپل درسي توکو سره بلدوي. ګورئ که نه، ځکه دا ډېر مهم دی په ژوند کې چې یو څوک باید له ماشومتوبه په دې شیانو باندې پوه وي. ځکه دا هغه شیان دي چې ګورئ دا د ماشومتوبه له پنسل سره اشنا کوي. کله چې راشي دوی د پنسل سره، له قلم سره، له کتابچې سره مینه لري. دوی به همیشه خپل صنفونو ته راځي. صحیح ده. ښه اوس مو راشئ کتاب ته. 10 مخ رشاد. د کتاب موخه څه ده؟ د کتاب موخه ده د کلمو او جملو لوستلو او د لیکنښو پیژندل. ګورئ کلمې به لولو، لیکنښې به پیژنو چې کامه څه ته وایي، ټکه څه ته وایي، سیمیکولن څه ته وایي، ندایه څه ته وایي، شارحه څه ته وایي. دا ټولې به وایو. 3 ټکي څه ته وایي، 2 ټکي سر په سر څه ته وایي، دا ټول به وایي. صحیح ده. آفرین. ښه پوښتنه یې کړې وایي ستاسو په ټولګي کې څوک ښه مشق کوي، څوک ښه لیکل کوي؟ ته یې کوې. آفرین ډېر ښه. تا هم زده دي؟ او ډېر ښه. او دا خو ستاسو ټولو زده دي، زما هم زده دي. ښه آفرین. ښه بل د پوښتنه د جملو په پای کې کومې لیکنښې ایښودل کېږي؟ که چېرې پوښتنه کوي چې وایم چې کتاب دې راوړی. ګورئ یو څوک وایي چې د لیکنښې دومره ارزښت لري چې وایي چې مثال لکه پوښتنه یې کوم. ګورئ دلته پوښتنه کړې ستاسو په ټولګي کې څوک ښه مشق کوي؟ پوښتنه کړې. که چېرې زه وایم چې ګورئ ووایم چې احمد راغی. ګورئ احمد راغی. ګورئ احمد راغی ټکی مې ورکړ آخر کې. بل وایم احمد راغی. ګورئ احمد راغی، احمد راغی. ګورئ لکه دلته ندایه راغلی، دلته ټکی راغلی آخر کې. دې ډول جملو فرق په څه کې دی؟ معنا کې هم فرق شته که نه؟ ځکه شته چې دلته لیکنښې بل ډول راغلي. نو لیکنښې که یو ډول راشي. ګورئ احمد راغی خبري جمله ده. احمد راغی، احمد راغی. تعجب شوي احمد نه و راغلی او احمد راغی. که پوښتنه وشي چې ګورئ بل داسې پوښتنه داسې جمله لیکي ام عین شاید جمله احمد راغی. ګورئ
احمد راغی عادي جمله ده. احمد راغی تعجب یې کړی، احمد نه و راغی. پوښتنه کړې احمد راغی. پوه شوئ په آفرین. ښه اوس مو راشئ درس ته ورته ګورئ. ښوونکي په ټولګي کې د رشاد ډېره ستاینه وکړه. یوه زده کوونکي وویل رشاد په کوم ټولګي کې دی؟ دی چیرې اوسیږي؟ د ښوونکي په رشاد سترګې ولګېدې. له کړکۍ څخه یې ورغږ کړ ای رشاده دلته راشه. ښوونکي رشاد ته وویل رشاد جانه د چا زوی یې؟ یعنې پلار څوک دی؟ څه ته بیا ورته وایي بیا راته ووایه چې پلار دې څه کار کوي؟ رشاد ته وایي. څوک ورته وایي؟ ښوونکی ورته وایي. رشاد خپل ځان او پلار زده کوونکو ته ور وپېژندل. رشاد راغی دلته ودرېدو چې زه رشاد یم، پلار مې فلانکی دی، دا یې وظیفه ده او یا دغه کاروبار کوي. صحیح ده؟ آفرین. ښه وروسته ده له هر چا سره ملګرتیا پیدا کړه. ټولو ټولګیوالو سره یې ملګرتیا پیدا کړه. ښه او لوبې به یې ورسره کولې. له چا سره؟ له ټولګیوالو سره به یې لوبې کولې، د خپلو ملګرو سره به یې لوبې کولې. صحیح ده؟ ښه دوی به تل یو د بل کور ته تلل او راتلل. دوی به څه کوو؟ هغه به له هغې کره ورتلو، هغه به د هغه کره راتلو. یعنې ټول ټولګیوال به یو خپل ملګري به یو له بل کره ورتلل. د تګ راتګ چې دی وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم وینه، ځکه چې د مینه چې ده په تګ راتګ زیاتېږي او دا یو ډېر ښه کار او ډېر ښه کلتور دی چې یو بل کره ورشي. صحیح ده؟ آفرین. ښه رشاد له هر چا سره په لوستونو کې مرسته کوله، له ټولو زده کوونکو سره یې مرسته کوله. موږ به دعاګانې کوو چې ای خدایه ټولو وګړو ته د نیکۍ لارښوونه وکړي، ای خدایه دوی ته یووالی ور په برخه کړي. موږ به دا دعاګانې کوو چې خدای پاکه ټولو ته د نیکۍ لارښوونه وکړي، ټولو ته یووالی اتفاق او اتحاد ور په برخه کړي. سمه ده؟ آفرین. ګوره دلته مرکه ده په 18 مخ کې. توریالی څه وایي؟ یو توریالی دی بل هم اجمل دی. توریالی وایي ښوونکي د چا ستاینه وکړه؟ توریالی وایي ښوونکي د چا ستاینه وکړه؟ اجمل څه ورته وایي؟ اجمل ورته وایي ښوونکي په ټولګي کې د رشاد ډېره ستاینه وکړه. د چا ستاینه یې وکړه؟ د رشاد. څومره؟ ډېره ستاینه یې وکړه. صحیح دی؟ بل ګورئ زده کوونکي له ښوونکي څخه د چا په هکله وپوښتل؟ ګورئ څه وایي؟ وایي زده کوونکي له ښوونکي څخه د چا په هکله وپوښتل، یعنې شاګرد له استاد څخه د چا پوښتنه وکړه؟ آفرین. ګورئ اجمل څه ورته وایي؟ زده کوونکو له ښوونکي څخه د رشاد په هکله وپوښتل. د چا په هکله؟ د رشاد په هکله یې پوښتنه وکړه. درباره یې کې درباره رشاد سوال کړ. صحیح ده؟ ښه بل ښوونکي ولې رشاد ته له کړکۍ څخه غږ وکړ؟ ولې ښوونکي له کړکۍ څخه بیرون هغه ته غږ وکړو، رشاد ته غږ وکړو؟ صحیح ده؟ ګورئ ښوونکي له رشاد څخه د هغه د پلار پوښتنه وکړه. د هغوی د پلار په اړه باندې د چا څخه پوښتنه وکړه؟ له رشاد څخه پوښتنه وکړه. سمه ده؟ آفرین. ښه توریالي بیا پوښتنه کړې. ښوونکي رشاد ته وویل پلار دې څه کار کوي؟ صحیح ده؟ څه کار کوي؟ د پلار په اړه پوښتنه کړې. اجمل ورته وایي وروسته بیا رشاد خپل ځان او پلار ټولګیوالو ته ور وپېژانده. چا ته؟ ټولګیوالو ته یې خپل ځان او خپل پلار ور معرفي کړه، ور ویې پېژنده. سمه ده؟ ښه زده کوونکو زموږ تاسو درس همدغه و. رشاد ښه زده کوونکی دی، همیشه خپل فعالیتونه ښه سرته رسوي، کورنۍ دندې راوړي، کارخانګي راوړي، درسونه زده کوي، له زده کوونکو سره مرسته کوي، له استاد احترام کوي، د خپل مور پلار احترام کوي، همیشه ښوونځي ته راځي. ښه زده کوونکی دی. نو ځکه یې ښوونکي هم ډېره ستاینه وکړه. وروسته هغه په 18 مخکې مرکه راغلې وه د توریالي و اجمل، د همدغو درس مربوط مرکه وه. صحیح ده؟ پوښتنې ځوابونه له هغې څخه وروسته فعالیتونه راغلي، هغه به انشاءالله بل درس کې وایي. سمه ده؟ تاسو به مخکې د مخکښ سره وکړو، تاسو به دغه درس په خپل کتابچو کې په خپل کور کې ولیکئ او په کوم لغت چې نه پوهېدئ هغه به هم له ځان سره نوټ کړئ. زه به بیا تاسو سره په هغې اړه باندې خبرې وکړم. سمه ده؟ تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې بریالي اوسئ.